جنرال مبین څنګه د منظور پښتون ملاتړ اعلان کړ؟ بشپړ جزئیات راسه په دغه ویډیو کې وګورئ. جنرال مبین وایي منظور پښتون په واقعیت د پښتنو لپاره یو د سر سړی دی او په اوس وخت کې به بل هیڅ داسې کس پیدا نه کړي چې منظور ته ورسیږي. منظور په واقعیت د کونډو او یتیمانو او کړېدلو پښتنو رسا غږ دی. لومړی ځل ګورم چې پښتانه په دومره ډیره تعداد سره راټولیږي او د خپل راتلونکي ژوند د ښه والي لپاره غږ جګوي. خو ښاغلی جنرال مبین وایي زه یو ویره لرم او دغه ویره داسې یوه ویره ده که چیرته رښتیا شوه د پښتون بیړه غرق کیږي او بیا به پښتون تر هغې راټول نشي تر څو چې قیامت نه وي راغلی. ښاغلی مبین پر منظور غږ وکړ چې ای د پښتون د غږ اوچتونکیه، پام کوه چې خرڅ نشي، پام کوه چې د میلیونونو پښتنو هیلې خرڅې نه کړې، پام کوه چې د څنګ ملګرو په رقم ته هم خرڅ نشي. پریکړه وکړه او داسې پریکړه وکړه چې پښتون پکې یو نوی ژوند پیل کړي او یو روڼ سهار وویني، د بل له جبر او غلامۍ خلاص شي او ستا دا ستر کار ځان د تاریخ په ښو کرښو کې ځای چې تاریخ پښتانه او راتلونکي نسلونه پر تا وویاړي.